د طالبانو یو تن سیاسي مشر طیب اغا د افغانستان د نوي نظام په هکله تازه څرګندونې کړي. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. تازه د طالبانو د پخواني رژیم یو لوړپوړي غړي سید طیب اغا د افغانستان د نظام او راتلونکي حکومت په هکله تازه څرګندونې کړي دي. طیب اغا چې د طالبانو د سیاسي دفتر بنسټګر هم دی، په افغانستان کې د یو مسلکي نظام د راتګ غوښتنه کړې ده. طیب اغا د امریکایانو له وتلو وروسته په خپل پیغام کې ویلي دي چې امریکا شل کلن اشغال پای ته ورسید او اوس د دې وخت دی چې افغانان د یو پیاوړي نظام د جوړولو لپاره هلې ځلې وکړي او یو مسلکي دولت جوړ کړي. ټولو مهمه دا ده چې د په وینا چې راتلونکی نظام باید همشموله وي او دندې دې د مسلکي کسانو په واک کې پرېښودل شي، او همدارنګه زیاتوي چې مسلکي کسانو ته د دندې د یو امانت په حیث پرېښودل شي. نوموړي همداراز غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی حکومت دې رامنځته او د افغانستان د ځوانانو له پوهې دې استفاده وشي او یو پیاوړی نظام دې جوړ شي. له بله پلوه د طالبانو یو شمېر سرچینې وایي چې په قندهار کې د دې ډلې د مشر شیخ هیبت الله په مشرۍ غونډې شوي او د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت په هکله پکې مهمې ناستې ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې طالبان او یو شمېر افغان سیاسیون نه دي توانېدلي چې بې سرپرسته هیواد ته کوم سرپرست پیدا کړي. په دې هکله مو خپل نظرونه راسره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. تر بلې ویډیو ښې چارې.